امن چې څومره عمل دی او بیا زمونږ په تعلیمي نظام کې چې څومره مرحلې دي. تاسو وګورئ تعلیمي نظام کې د چې کوم کتاب دی نصاب دی د دین علاوه پوره یو غټ نظام پروت وي چې مونږ ورته په انګریزي کې کانټیکسټ وایو او بیا مونږ چاپیرچل ورته وایو. په دې یونیورسيټیانو کې یوه ورځ د خپل کلاس نه راووتلم بهر ته، نو ما وکتل دلته یو څو پولیس وال ولاړو د یونیورسيټي چې کوم ګارډ وي دا ولاړو د ټوپکو سره. نو ما وکتل ما چې څه کوئ تاسو؟ بیا مې شاته وکتل یو دوه کسانو رباب غږوه. نو ما چې ولې لکه دا زه پوه نه شوله، وایي چې خو دا داسې چې رباب غږوي نو کیدای شي څوک څه ورته ووایي. ما چې ښه د رباب په وجه سره تاسو سکیورټي ورکوئ؟ و چې موږ بل دلته ورته ولاړ یو. نو اوس دا نصاب خو په خپل ځای، د نصاب نه علاوه چې کوم د یونیورسيټیانو ماحول وي تعلیمي ادارو مطلب کالجونو سکولونو کې خو به تاسو ته پته ده چې څومره کم درجې حالات دي. نو دا مونږ کوشش کوو چې په دې نن کانفرنس کې د خپلو مشرانو نه د خپل سپیکرانو نه وارو. بیا د دې نه علاوه مونږ دا وګورو چې د سیاسي عمل چې دی د سیاسي عمل لپاره دا یو داسې د یوه ورځ کار نه ده، نه داسې د بټنو کار دی، سیاسي عمل دی. نو په دې عمل کې کم مرحلې راځي، کم ضرورتونه وي، کم پړاوونه وي، نو دا هم نن اوس پاړو په دې کې. یو خو دغه دی. بیا د دې نه علاوه ما تاسو ته ووایو چې لکه یو ډاکومنټري سکرین کوو. ډاکومنټري مونږ دی په سیاست، مزاحمت او سندره. بیا مونږ ګورو چې د سندره کې څومره زیات او یا د کمې درجې سیاست او مزاحمت پروت دی، یا د سندرې په ذریعه سره مونږ څومره سیاست او مزاحمت کولی شو. دا زمونږ د دې نن ډاکومنټري چې کوم سکرینینګ کوو د دې هغه دی. بیا مونږ وکتل په دې نږدې وخت کې چې دلته په ډېره غټه توګه باندې شاعري د ریزسټنس، د سیاست، د مزاحمت یو وخت لکه په در روان وخت کې یو علامت جوړیږي. نو مونږ دا هم د خپل د سیاسي او د امن د جمهوریت کم عمل دی مونږ وایو چې سندره او شاعري دا د بهر ته نه وي دنې، شعر او سندره دا د ټول عمل برخه وګڼل شي.